د نوو ښوونځیو پرانیستل په ښوونځیو کې د زده کوونکو زیات شمېر جذب، په ښځینه ښوونځیو کې د معیاري جمنازیم پرانیستل او زده کوونکو ته اسانتیاوې برابرول د کندهار د پوهنې په ریاست کې راپیل شوي هڅې دي. په کندهار کې اوس تازه نوی ښوونیز کال شروع شوی دی، خو په ښوونځیو کې د نوو زده کوونکو دومره ګڼه ګوڼه ده چې په ځینو ښوونځیو کې خو ان په ټولګیو کې ځای نه کیږي. د پوهنې په ریاست کې د مامورینو بدلون، د ولسوالیو په ښوونځیو کې د نوو مسؤلینو ټاکل او د زده کوونکو ستونزو ته جدي پام کول هم د پوهنې ریاست د نوو پلانونو څخه شمیرل کیږي. د کندهار پوهنې ریاست او د روغتیا چارو ته ولایتي ادارې جدي پام کړی دی. د ولایتي ادارې مسؤلین د ښوونځیو څخه لیدنه کوي او د پوهنې ریاست په پرانیست غونډو او د زده کوونکو د هڅونې په پروګرامونو کې هم ونډه اخلي. کندهار والي تورن جنرال زلمی ویسا وایي چې که د یوې سیمې روغتیا او پوهنه سمه وي نو هلته هر ډول پرمختګ شونی دی. په خبره ولایتي اداره د پوهنې په برخه کې د هر ډول اصلاحاتو راوستلو ته ژمنتیا لري، نو ځکه یې په دې مهمه اداره کې ځینې مامورین ایسته کړي او پر ځای نوي کسان ګمارل شوي دي. کندهار والي یادونه وکړه چې د زده کوونکو لپاره تر خپله وسه پورې امکانات برابروي، تخریب شوي ښوونځي ورته ترمیموي او د تدریسي توکو غم یې خوري. کندهار والي دغه خبرې په احمدشاه بابا علي لیسه کې د یوې نوې ودانۍ د پرانیستې پر مهال وکړې. دغه ودانۍ 12 تدریسي ټولګي لري. په 8.2 میلیونه افغانۍ د پوهنې ریاست په پرمختیایي بودیجه جوړه شوې ده. ښاغلي ویسا یادونه وکړه چې په ښار کې د زده کوونکو شمېر ډېر زیات دی، نو ځکه ولایتي اداره په پلان کې لري چې د پوهنې ریاست له لارې په ځینو سیمو کې نوي ابتدایه ښوونځي جوړ کړي. په اجتماعي سیستم کې دوې اساسي پایې دي چې یو روغتیا ده او یو پوهنه ده، چې دې دواړو ته که موږ په جدي توجه ونه کړو او دا په هغه حقیقي شکل پر پښو باندې ونه درو، موږ په هیڅ ساحه کې چې هغه څه چې زموږ څخه ولس غواړي، هغه څه چې موږ د هېواد دپاره وکړو، هغه به ډېره ستونزمنه وي چې موږ یې ترسره کړو. نو په دې خاطر اولین شی روغتیا ده، چې روغتیا ته موږ توجه ده چې وخت چې سړی سالم نه وي، صحت ونه لري، تا به هغه شی زده کړه هم نشي کولی. او د هغه د څانګه زده کړه ده چې متاسفانه ده 40 کلن جنګ زموږ ټول هغه که اقتصادي وي، که کلتوري وي، که د پوهنې وي، که روغتیا وه، هر څه چې وه هغه یې را خراب کړي وه. او اوس فضل د خدای دی په دا 14 کاله کې قرار هغه اساس ایښول شوی دی او اوس هغه سم استقامت ته حرکت کوي. نو د هغه جملې څخه زموږ د اولیتو څخه تر ټولو مهمه پوهنه ده، چې په پوهنه کې موږ جدي او کوچلي ګامونه وانخلو نو موږ به د نورو کارو ته په ډېر ستونزمندي سره لاسرسی پیدا کړو. کندهار والي تورن جنرال زلمی ویسا د ملي راډیو ټلوېزیون سره په خبرو کې وویل چې د ښځینه زده کوونکو تعلیم ته جدي پام کوي. د هغوی لپاره د تدریسي توکو، ښوونکو، ودانیو او نورو اړوند اړینو موادو ترڅنګ په ښوونځیو کې د ورزش زمینه هم برابروي. ښاغلي ویسا زیاته کړه چې د ایران په همکاري په زرغونه علي لیسه کې د ښځینه زده کوونکو یو تخریب شوی جمنازیم ورغوي. په دې جمنازیم کې نه یوازې د زرغونې علي لیسې ښځینه زده کوونکي ورزش کوي، بلکې د کندهار د ټولو ښځینه ښوونځیو زده کوونکي یا جمنازیم ته د لوبو لپاره راځي.
کندهار والي د خپلو خبرو په دوام وویل چې په دې جمنازیم کې روزل سوي ښځینه زده کوونکي به په ملي کچه هم په یو شمېر سیالیو کې ونډه واخلي. د زرغونې انا په لیسه کې جمنازیم د ایران په کومک چې موږ د دې څه منندویو جوړ سو، واقعا دا زموږ ستاسو د اولادو د لوڼو د خویندو دپاره یو غټ ګام دی، نه تنها د زرغونې لیسې په کچه بلکې د کندهار په کچه چې زموږ نجونې ځوانانې هغه سپورت ته تشویق سي او د درس د څنګه صحت سم ولري چې ښه درس ووایي او په ضمناً کې خپل د سپورت شوق هم په هغه ساحه کې تعقیب کړي تر څو موږ وکولی سو چې ښه ټیمونه ولرو د ولایاتو په کچه، د مرکز په کچه، حتی خدای مهربانه دی د ښه علاقې او توجه که وسي نو شاید په خارج کې دې ته زمینه مساعده سي چې اوس هم زموږ دوې نجونې دا په ملي ټیم کې دي د باسکټبال د هیواد په کچه چې خارج ته هم سفرونه کړي او بعضې مډالونه او شیان یې اخیستي دي. لشکریو د پوهنې موږ تیوري رڼا کوو، لشکریو د پوهنې موږ تیوري رڼا کوو، وطن رڼا کوو، وطن رڼا کوو. موږ له څو تنو زده کوونکو سره د هغوی پر ستونزو خبرې کړي. هغو د ملي راډیو ټلوېزیون سره د خبرو پر مهال وویل چې ستونزې ډېرې دي، خو د کتابونو، ټولګیو او د ښوونځیو ودانیو ستونزې ډېرې جدي دي چې باید پام ورته وسي. زده کوونکو په خپلو خبرو کې یادونه وکړه چې تېر کال هم مکمل کتابونه نه درلودل او سږ کال هم له دې ستونزې سره مخامخ دي. د دوی په خبره په ښوونځیو کې د ټولګیو کموالی او تر خیمو لاندې زده کړې کول هم د زده کوونکو پر درسونو منفي اغېز کوي. پوهنې ریاست څخه مې دا غوښتنه ده د ولسوالۍ کې چې یو نیم مکاتب چې دغه بند دي څه دا مکاتب پرانیسي او بیا که چېرې مکاتب پرانیسي په ښار کې هم داسې مکاتب شته چې کتابونه نه لري او بیا دوی ته د کتابو زمینه مساعده کړي تر څو ټولو مکاتبو او زده کوونکو ته په وخت باندې کتابونه راورسي تر څو دوی خپلو زده کړو ته په صحي توګه سره دوام ورکړي. بلې اوس موږ د پوهنې ریاست څخه اول خو کتابونه باید ټولو شاګردانو ته په منظم ډول په سم نوي کتابونه ورکړي، که څه هم که نوي نه هم مشکل نشته، خو باید هغه دوی پوره کتابونه ورکړي. او بل باید تکړه استادان ودرېږي په خپل دغه کې. پوهنې ریاست څخه مې دا غوښتنه ده چې دوی دغه ماشومانو لپاره مناسب مکتبونه جوړ کړي په هر ځای کې، هغه ځایونه چې مکتبونه پکښې کې نشته مکتبونه ورته جوړ کړي. ورپسې په مکتبو کې د نن دغه مشکل دی چې کتابونه شتون دي، کتابونه ورته باید پوره کړي او د استادانو نشتون دي په ځینو مکاتبو کې، استادان باید ورته مکمله کړي، باید ساده شاګردانو ته ودروي تر څو دغه شاګردان درسونو ته نور هم تشویق شي. لشکریو د پوهنې موږ تیوري رڼا کوو، لشکریو د پوهنې موږ تیوري رڼا کوو، وطن رڼا کوو، وطن رڼا کوو. په کندهار کې د پوهنې د روان حالت په اړه مو د پوهنې له رئیس عبدالقادر پیوستون سره هم خبرې کړي دي. هغه د پوهنې په برخه کې پر موجوده امکاناتو او ستونزو غږېږي. ښاغلي پیوستون د ملي راډیو ټلوېزیون سره د خبرو پر مهال وویل چې سږ کال یې جدي هڅه راپیل کړې چې د پوهنې په برخه کې موجوده ستونزې حل کړي، خو ټینګار یې وکړ چې مرکزي اداره باید په دې برخه کې زیاته همکاري ورسره وکړي. د پیوستون په خبره د روان ښوونیز کال په لړ کې به 12 بابه نوي ابتدایه ښوونځي پرانیزي چې له دې جملې څخه تر دې مهاله په ځینو اړینو سیمو کې اوس هم 4 ښوونځي پرانیستي دي. د پوهنې رئیس یادونه وکړه چې امکانات یې کم دي، نو ځکه په ښار او ولسوالیو کې په ځینو ښوونځیو کې زده کوونکي ټولګي او ودانۍ نه لري او تر خیمو لاندې زده کړې کوي. ښاغلی پیوستون د پوهنې په برخه کې پر نورو موضوعاتو هم غږېږي چې په دې سره به موږ هغه د حالت چې موږ خیمو ته او یا شاګردان مو جدي شمول نسوای کولی. حتی ماته د لیسې مدیر څو واره
ویل دي چې زه صنفونه نه لرم او جیل شمول به بند کړم. ما ورته ویل چې قطعا یې بندولی نه سي، چې هر څوک راځي جیل شمول به کوې، ولې دا تعمیر او په څنګ کې خیمې بیا به هم خیمې ورسره ولرو، ځکه ضرورت دی د خلکو د اولادونو دپاره باید زمینه سازي وکړو. چاته موږ جواب نسو ورکولی، ولې فشار د شاګردانو نهایتا زیات دی. په دې راسته کې د معرف کوښښونه دا دي چې په ښار کې 12 ابتدایي ښوونځي په دې موخه چې پر دغه مرکزي لیسو د هغه شاګردانو چې په ابتدایي دوره کې دي او په لومړي او دوم او دریم ټولګي کې به درس وایي، هغه نږدې په خپلو کلو او ناحیو کې دې مکاتب ولري، چې هغوی ته 12 ابتدایي ښوونځي په ښار کې 6 کال په دې تعلیمي کال کې چې تر اوسه 3 یا 4 افتتاح سوي دي رسما، نورې به هم افتتاح سي چې فشار کم سي. او دلته د صنفو مسایل دي، بې له هغه په هغه ځایو کې هم تعمیرونه نه لرو، یا په کرایي کورونو کې یا په داسې یو ځای کې چې هلته د خیمو امکانات وي، موږ به هغوی ته زمینه سازي وکړو. په څنګ کې معرف ژمنه هغه ژمنه چې کړې وه چې موږ به په تعلیمي کال کې د تعمیرونو د اعمار، ترمیم او د نوو مکاتبو د ایجاد په اړه باندې جدي کوښښونه کوو. په هغه اړه مو دغه هلې ځلې روانې دي چې یو په یو یې تاسو شاهدان یاست. لشکریو د پوهنې موږ تیوري رڼا کوو، لشکریو د پوهنې موږ تیوري رڼا کوو، وطن رڼا کوو، وطن رڼا کوو. یو شمېر زده کوونکو بیا په دې اړه خپل نظر سره شریک کړی دی چې د کورنۍ مشران او والدین دي خپل اولادونه په ښوونځیو کې شامل کړي، عصري زده کړې دې په وکړي او د دیني زده کړو زمینه دې هم ورته برابره کړي. یادو زده کوونکو په خپلو خبرو کې یادونه وکړه چې ځینې والدین خپل اولادونه په مستریخانو او نورو ورته شاقه کارونو کې شاګردوي چې دا د هغوی ژوند او راتلونکي ته سخت زیان لري. زده کوونکو خپل نظرونه په دې ډول شریک کړي. زما خو دغه والدینو ته دا پیغام دی چې کوم زده کوونکي د ښوونځي عمر ته رسېدلي وي هغه په خپل وخت باندې ښوونځي ته واستوي، ځکه چې دا عمر پر دې باندې چیرېږي. که چیرې عمر باندې چیر سي بیا دوی نسي کولی چې خپل تعلیم په ښه توګه سرته ورسوي، ځکه چې دوی بیا د ژوند په نورو راتلونکو پړاوونو کې د مشکلات سره مخامخ کېږي، چې هغه مشکلات بیا دوی نسي کولی. اقتصادي مشکلات په افغانستان کې ډېر مشکلات شته، یعنې اول چې هغه غټ مشکل دی په افغانستان کې اخوا امنیت دی، د امنیت وروسته اقتصادي مشکل هم دی چې د هغه پلرونو ضرورت لري چې دوی د اقتصاد په برخه کې هم دوی ته یو څه ګټه ورسوي. دا پیغام مې د خپل د هغه خلکو ته چې هغه والدین چې شاګردان ښوونځي ته پر خپل وخت باندې واستوي، یعنې په خپل هغه وخت چې د ښوونځي ته راورسېدي دوی ور واستوي، غیر حاضري ونه کړي، په دې پسې څارنه وکړي چې دوی آیا مکتب ته ځي که نه ځي. زیانونه نو دا دي چې دوی به د داسې ملګرو سره ګرځي چې هغه داسې ملګري چې دوی نورو لارو ته هڅوي، یعنې د په نشي توګه اخته کوي، دې ته اړ کوي چې د هېواد څخه بهر ولاړ سي، یعنې په دې هېواد کې دوی ژوند ونه کړي، په داسې نورو لارو امر کوي چې هغه ناجایزه لارې وي. زما نظر هغو کسانو ته چې د مکتب وخت راغلی وي او دوی مکتب ته نه ځي، د دوی لپاره زما پیغام دا دی چې د دوی والدین باید کوښښ وکړي د دوی سره چې دوی مکتب ته راولي، دوی تعلیم ته واستوي او په دې باندې تعلیم وکړي، ځکه که چیرې موږ او تاسو تعلیم نتیجه وګورو ډېره ښه او مفیده نتیجه ده. ولې زموږ څخه اکثره خلک تعلیم نه لري، د هېواد تعلیم ته ضرورت لري، د هېواد جوړېدو ته ضرورت لري، نو که چیرې دوی تعلیم ونه کړي څوک بیا کوي دا تعلیم؟ ولې د هېواد راتلونکي دوی دي. زما و ټولو هغو محترم والدین ته دا پیغام دی چې دوی خپل اولادونه و مکتب ته د مکتب ته د لېږدو پر ځای دوی و یو کار یو مصرخانې و یو بل ورکشاپ ته استوي، د دې پر ځای چې دوی دا کار وکړي دوی باید مکتب ته راواستوي، ځکه چې مکتب د دوی آینده ور جوړوي. ځکه که چیرې دوی د واي پي سي اقتصادي مشکلات خو هر څوک لري، باید الله مهربانه دی کیدای شي ټولو ته هر چا ته روزي ورکړي. که چیرې دوی ناامیده چې موږ ډوډۍ نه لرو، خوراک نه لرو او موږ مثال خبرې د تعلیم نه پکوو، موږ کار پکوو، نو دا به د کوچنیانو سره ظلم او ناجایزه کار وي. ولې چې روزي خدای پاک هر چا ته ورسوي، کیدای شي لږ کیدای شي ډېر، خو رسوي یې. نو موږ تاسو باید خپل اولادونه خپل کوچنیان ټول مکتبو ته واستوو، درسو ته واستوو، باید درسونه تعلیم په وکړو.
د والدین څخه مې لومړي سر کې دا غوښتنه ده چې خپل اولادونه په مکتبو ته واستوي. لکه څرنګه تاسو پوهېږئ د ساوتا یو کې چې تعلیمي کال پیل شوی دی، مکتبونه شروع دي. ځینې والدین نه غواړي چې خپل اولادونه مکتب ته واستوي، هغه غواړي چې کسب کار وکړي. کسب کار مهم نه دی. د اوس په افغانستان زموږ ټولنه نننۍ ټولنه تعلیم ته ډېره اړتیا لري. نننۍ ټولنه دغه ماشومان چې تعلیم وکړي، دغه ماشومان د تعلیم دغه څخه د زموږ ټولنه جوړېدلی شي. لشکریو د پوهنې موږ تیوري رڼا کوو. لشکریو د پوهنې موږ تیوري رڼا کوو. وطن رڼا کوو. وطن رڼا کوو. له یوه ښوونکي سره مو هم خبرې کړي. له کلونو راهیسې یې زده کوونکي روزلي او د ښوونکي مقدسه دنده مخته وړي. هغه د ملي راډیو ټلوېزیون سره په خبرو کې وویل چې ټول والدین د خپل اولادونو زده کړو ته وهڅوي، ځکه کوچنیان د هیواد د راتلونکي جوړونکي دي. نوموړی ټینګار کوي چې کوچنیان باید د پیسو ګټلو لپاره ونه کارول سي، چې ښه بیلګه یې په شاقه کارونو کې د کوچنیانو شاګردول یاد کړل. د یاد ښوونکي نورې خبرې په دې ډول دي: خپل اولادونه دې ته وهڅوي، دغه ملي روحیه په کوچنیوالي په دې کې پیدا شي، د وطن دوستۍ د اسلام دوستۍ دا روحیه په دې کې پیدا شي. نو دوی چې په تعلیم په زیور باندې سمبال کړي، نو دوی کېدای شي سبا د وطن لپاره یو خدمت وکړي په هره لار کې. نو دا ما ډېر ورته دغه دی چې دوی کوښښ وکړي، حتی روزي دا نه دي خامخا د اولادونه د نور پر کم په موټر بدل کړي، حتی په ساده لباس کې دې راشي او خپل مکتب ته تعلیم دې ترلاسه کړي. ځینې ډېر خلک اوس مکتبونه کم دي تعداد یې، حتی نفوس د افغانستان اوس حتی د کندهار د ولایت ډېر زیات دی. سمپو کې ډېر دغه د کتابو مشکل لري، حتی استادان یې لا اوس ښه نامې خو دا د پخوا پر کم نه دي، ډېر لیسانسه استادان شته او معمولي دغه د 14 پاس معلمان لري. استادان یې ښه دي د کتابو د خوا څخه، او حتی د هغو مکتبو مدیران دا کوښښ لري چې ورسره وکړي په دې کې ځینې نفر غریب وي، هغو سره نور مالي امداد کوي نشي کولی، نور هغو ته دا رویه پکې پیدا کړي چې ته هم د ټولنې یو فرد یې، موږ غواړو چې تا وروزو، ته هم سبا به مثال لوی وزیر او یا لوی انجینر جوړ شي. دا رویه په دې کې پیدا کړي، د وطن دوستي او د اسلام دوستي رویه پکې پیدا کړي. لشکریو د پوهنې موږ تیوري رڼا کوو. لشکریو د پوهنې موږ تیوري رڼا کوو. وطن رڼا کوو. وطن رڼا کوو. کندهار ټول ټال 343 خلاص ښوونځي لري. په دې ښوونځیو کې 270,000 نارینه او ښځینه زده کوونکي زده کړې کوي، چې 70,000 تنې یوازې ښځینه زده کوونکي دي. په کندهار کې د بندو ښوونځیو شمېر 124 ته رسیږي، چې په یو شمېر ولسوالیو کې د بېلابېلو لاملونو په خاطر بندي دي. وایي سارین، د افغانستان ملي ټلوېزیون، کندهار. لشکریو د پوهنې موږ تیوري رڼا کوو. لشکریو د پوهنې